ډیره مننه افغان صاحب چې مونږ ته وخت راکو. هیله کوم. تاسو د پروګرام لیدونکو اوریدونکو ټولو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کومه ویډیو چې مخکې شاهین ورور نشر کړه زه په دې اړه غواړم خپل یو نظر تاسو سره شریک کړم. دا کوم د تاجکستان ولسمشر ده. تاسو د دې کس په دې ویډیوګانو باندې حیران مه پاتې کیږئ په دې چې دا کس په خپل یو ډیکټاتور سړی ده. تقریبا نږدې 18 کاله کېږي چې د تاجکستان په ولس باندې دی هماغه خپل دیکتاتوري قانون چلوي، هغه هم د چا په مټو د روسیې په مټو باندې. او په ضمن کې چې دا یو دیکتاتور ده د مطلق سخت اسلام سره ډیره سخته دښمنی لري او ډیر یو اسلام ستیزه انسان ده. په تاجکستان کې تاسو وګورئ الته ګیره پرې خودل یو نو جرم ده. ایجاب په سر کول د ښځو لپاره د خپل جرم ده. نور هغه موحدین مسلمانان علما ته ډیر په سخت په تنګناکي اچولي دي او ډیر مجازات کړي دي، ډیر شهادت ورسول او دا ډیر یو منفوره چهره ده په دې زمونږ تاسو په دې جغرافیا کې، خصوصا چې زمونږ سره اوس گاونډی ده. نو دای یو مزدور انسان ده، نه کوم د لیاقت لري، نه کوم شایستګي لري، نه کوم پوهه په د کې شته. د عقیدې له لحاظه خو بیخي ختم ده او دومره ده چې د هغه بادار روسیه ده چې د پسې ولاړ ده او دا هم لکه سپي غوندې غاپي. خو زه خپل تاجک ورونو ته یو پیشنهاد لرم، دومره ورته وایم چې ګورئ مونږ تاسو دغه جغرافیا د زمونږ تاسو د ټولو د ګډ کور ده. که د دغسې انسانانو خبرو پسې ځئ نو فکر وکړئ چې خپله دنیا او آخرت خرابوئ. مخکې هغې نه چې تاسو د دغسې یو مخرب انسان خبرې اورئ یا د دغسې یو رئیس جمهور چې هغه اوس ادعا لري چې وایي چې زه د ټولو تاجکانو مشر یم، آیا په تاجکانو کې قطع رجال راغلی چې تاسو د دغسې یو اشخاص ځان ته مشر ټاکئ؟ در حاله کې چې ډېر زموږ تاجک ورونه د دغه انسان څخه ډېر سخت نفرت هم لري. خو زه هغه ورونو ته وایم چې د دغه سړي یا د دې امثالو هم په خبرو چې غلطیږي او افغانستان کې د یو دویم جنگ لپاره دوی یو زمینه سازي کوي. خدای ته وګورئ، دغه خلکو نه تاسو لاس واخلئ. دا چې نن جبهه مقاومت سه ولاړ ده، د جبهه مقاومت نه ده، د جبهه سیکولریزم دی ته ویل کیږي، جبهه منافقت ورته ویل کیږي. دا د چی مقاومت دوی کوم د مقاومت نه دوی خبرې کوي. مقاومت دغه ته وایي چې په دې 20 کاله کې د وطن د اشغال لاندې وو، تاسو دغه وخت کې د مقاومت تاسو اسلامي مقاومت چیرته وو؟ دا د تاجکستان رئیس جمهور چې دا کله کله وایي چې زه مسلمان یم، ستا مسلماني چیرته وه چې ستا ګاونډي ملک باندې دلته 52 ملکونه برید یې کړی و؟ په هغه وخت کې ستا ضمیر وجدان چیرته و؟ زه دغه ورونو ته وایم چې تاسو اوس دغه مقاومت پسې ګرځئ، خو د 20 کاله خو په دې جغرافیا کې سور ور بال و، نو په هغه وخت کې خو ستاسو هغه اسلامي ضمیر چیرته ویده و چې راجګ شوی وای؟ هر یو دا ادعا کوي چې موږ پلرونه او نیکونه غټ جهاد تیر کړی د شاته روسیې ته ماته ورکړی. تاسو خو د هغې اولادونه چې د هغې اولادونه د 20 کاله په دې وطن کې څال روان و، په هغه وخت کې ولې نه راجګېدی چې مقاومت مې کوو؟ اوس خو دلته جنگ ختم شوی، اشغال ختم ده، تقریبا تر یو حده پورې اسلامي نظام محکم شوی ده. نو د دې حکومت په مقابل کې چې راپورته کېږي خو دا خپله یو بغاوت ته ستا په اسلام کې دا قطعا جواز نه لري. دې ترڅنګ چې بغاوت ته د دې ترڅنګ ته نور فتنې ته دروازې را خلاصوي. خو ښه پوهېږم چې زمونږ تاسو د ګاونډیان 3 ملکونه پاکستان، ایران او تاجکستان داسې د منطقې هېوادونه د یو مونږ ته خیرخوا نه دي، خو چې دلته مقاومت غږ راپورته کوئ دغه ګاونډي ملکونه تاسو ټول تحریکوي، د خپل د وطنوالو په مقابل کې د دې نظام په مقابل کې د تحریکوي. هغه متل ده چې زینه د خپل لاندېږي وای بام ته جګ شه چې دغه زینه درکې خدای زینه درنه لاندې کوي، بیا به په نیمه لاره کې بند پاتې وای. نو لطفا د مقاومت یا دغه خلکو نه ځان وساتئ. دا هغه خلک دي چې تاسو په فکر کې نه دي، حتی د خپل د ولس په فکر کې نه دي. ته لاړ شئ تاجکستان کې د تاجکستان د خلکو وضعیت آل تاسو وګورئ چې هغوی په څه حالات کې ژوند کوي، په څومره سخت حالات کې دي.
هغوی سره دوی خدمت، هغوی ته کوم خدمت نه دی کړی، دراله کې چې برعکس زندانو ته اچولي دي. تاسو اوس دغه ځان ته خپل مشر ټاکلی دی. افسوس خبره ده، خو دلته دا د قوم پرستۍ، دا د نژاد پرستۍ ته تاسو لمن وهل دي. که څوک درته نصیحت هم وکړي بیا وایسته چې دا ټول پښتانه زموږ په مقابل کې جبهه نیولې ده. واقعیت باور وکړئ زموږ ډېر دري ژبې ورونه دي چې هغوی د دغسو خلکو نه نفرت هم لري، وایي چې دا هغه خاینین دي چې د اسلام دښمنان دي، همیشه یې په اسلام باندې راغلي تاخت تازه کړی ده. نو دا یو سیکولر انسان ده. زه خو جبهې مقاومت ورته نه وایم. هغه ځوانان چې لږ اسلامي زده کړه یا سیاسي پوهه نه لري، هغه به غولېدلي وي، هغه به د دوی د تبلیغاتو نه متاثره شوي وي چې د جبهې مقاومت پسې ځي. خو زه د هغوی مشرانو ته وایم چې تاسو دا جبهه جوړه، دا جبهه صرف د منافقت، دا جبهه د منافقت ده. مننه یوسف، الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه، بخښنه غواړم زه لږ مصروفه وم. هیله کوم منصور اماراتي ورور له ټولو ملګرو څخه مو هیله دا ده چې د موضوع په اړوند خبره وکړي. ولس د ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي امارت موضوع مو دا ده، اسلامي امارت اړوند مسؤلین دي خوراکي او سون توکو د بیو د راکمولو او خلکو یا ولس ته د کار زمینه مساعده کولو کې مرسته وکړي. په دغه اړه باندې که تاسې خپل نظرونه وړاندې کړئ، الله مو خوشحاله لره. مننه یوسف ورور نه. منصور اماراتي ورور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لیدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به. مننه. ماشاءالله ښه موضوع را وړاندې کړې ده. دا موضوع راوړې مبارک صاحب، حقیقت خبره ده. خلک ډیر له غربت سره فقر سره مخ دي، بیخي له بېوسۍ سره مخ دي. نو د امارت له مسؤلینو حکومت له مسؤلینو جدي غوښتنه دا ده چې باید نهایي کوشش وکړه. خو موږ الحمدلله په خپلو مشرانو باندې پوره یقین لرو چې هغوی به خپل تر خپل حده پورې کوشش کوي چې د ملت رڼایي راوړي او د ملت ته اسانتیا راوړي. نو د امارت مسؤلین هم ګرام نه دي، زموږ مشران زموږ رهبران هم ګرام نه دي، ځکه افغانستان چې دا بېشانه ډېرې قربانۍ دي د نظام د اسلامي نظام لپاره ورکول سوي. او اوس حالاتو کې خو تاسو وینئ چې اسلامي نظام ټول بیخي په یو کشور کې هم نسته، په یو هیواد کې هم اسلامي نظام نسته، هر ځای کې جمهوریت چلیږي. نو اسلام داسې سوی لکه یو عسکرواټه، هغه نو څوک کاملا د شرعي قانون خبر کوي، نو هغه به بیا لکه د موږ افغانستان کې داسې یو حالات پرې راځي. نو له خلکو نه هم هیله کوو چې ډېر چغې او ډېرې نارې ونه وهي، ځکه چې د داسې یو نظام لپاره امارات او مخکې له امارات نه د افغانستان ولس د اسلامي نظام لپاره میلیونونه قربانۍ ورکړي. نو کېدای چې یو څو وخت فقر وي، یو څو وخت په غریبي وي، یو څو وخت په بېوسي وي، انشاءالله د امارات مشران به تر خپله حده پورې کوشش کوي. بیا غوښتنه کوو د امارات له مشرانو نه چې ډېر کوشش وکړه، ځکه د موږ ولس ډېر کړېدلی، افغانان بېشانه کړېدلي، افغانان تل بېوسۍ، ظلم، وحشت کړولي. نو دا اوس فلحال دغه حالات د اکثره نه اهلو افغانانو د لاس نه داسې یو حالات رامنځته شي چې د موږ پیسې کنګل شوې، په موږ باندې، په امارات باندې، په دې حکومت باندې اکثره داسې تورونه ولګېده چې هغه لا د بشري هغه په نامه باندې و چې د بشري حقوقو ته زیان رسولی او د بیان ازادي ته زیان رسولی، تاوان یې ورته رسولی. په داسې نومو باندې د امارات په حکومت باندې، د افغانستان په حکومت باندې، په نوي اسلامي حکومت باندې داسې یو تورونه ولګېده، هغه د هغو نه اهلو افغانانو له لاسه ولګېده. دا ټول دا خلک چې کړېږي د بېوسۍ سره چې مخ سو، دا ټول خپله د افغانانو له لاسه مخ سو، ځکه چې مظاهرې یې روانې کړې وې، اکثره ځایو کې داسې کارونه کول چې هغه به د طالبان به مجاهدین به کار کړه، غوسه به یې کړه، بیا به چې هغوی کوموار وکړه، به یې څه وکړه، بیا به دوی ویډیو ډاکه کړه، جګه به یې کړه، هغه به یې میډیا ته ورکړه، نو هغه ټولې نړۍ لیده، هغه به غوښ کوي. بې له هغه نه نړۍ هر وخت د افغانانو په حق کې ظلم کوي، وحشت کوي. اوس فلحال هم د موږ حق، د موږ پیسې، د موږ حق یې ګرځولی له افغانانو سره تل ظلم کوي.
ان شاء الله د امارات مسؤلین به تر خپله حده پورې کوشش کوي. بیا هم غوښتنه کوو د امارات له مسؤلینو نه چې نهایي کوشش وکړه، تر خپله حده پورې کوشش وکړه. خو دلته یوه خبره سته چې ما درته وویل چې دلته میلیونونه شهیدان سوي. کفار غواړي چې په دغه اساس وخت کې یو څه شرایط په افغانانو باندې بالکل راځو منصور رحماني ورور ته. منصور رحماني، موضوع په اړوند کې څه لري؟ السلام علیکم مبارز صاحب ته، شاهین صاحب ته، وعلیکم السلام ورحمت الله. ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه به یو دوه خبرې د افغانستان په اقتصاد باندې تاسو سره وکړم، خو د مخې یو دوه خبرې د دې رئیس جمهور د تاجکستان چې کوم پروتوکول چې د دغه د افغانستان د تاجکانو او د فارسي زبانو دپاره د رامخکې کړی دی، نو دی داسې وګوري دا د منطقي خلکو ته او کشورو ته که چېرته داسې په تاجک ژبه باندې یا د ازبک په ژبه باندې یو کشور تغییرات پکې راتلی، نو تاسې وګورئ پاکستان کې 50 میلیونه پښتانه دي، نو حکومت هغه دی چې ټول ملت پرې راټول دی، حکومت د پنجاب په لاس باندې دی. دغسې به وګورو چې په ایران کې ګورئ، په تهران کې غټ ښارونه دي چې ما پکې ژوند کړی دی، یعنې حتی مسجد پکې نشته دی د سنیانو، نو دولت هغه دی د شیعګانو په لاس کې دی، خو ملت پرې راټول دی. مګر دغه لاسوهنې چې دوی کوي او دغه کم لشکرکشي چې د مرزو د خواته کوي دوی، نو دا بېجایه کار دی او دا یو ناورین دی چې دوی کوي. خو افغانان داسې خلک نه دي چې دوی به دغه لشکرکشۍ ته یا دغه خبرو ته په داسې هغه وګوري، خو مبارزین ورته په مرزو کې پراته دي. دا یوه موضوع. او بله موضوع د اقتصاد دپاره ده. موږ او تاسې که چېرته مخکې تا وویلې مبارز صاحب چې ډېره به نه خورو، لږ هغه امارت اسلامي چې کوم بودیجه د دوی په لاس کې ده اوس، البته بودیجه خو د موږ ټوله هغه ظالمانو د بانکونو خالی کړه او خالی بانکونه په افغانستان کې پرېښود. خو دغه 40 شپو کې په دغه 2 میاشتو کې چې کوم درآمد راغلی دی د ګمرکاتو د خواته او یا کوم کومکونه راغلي دي، دا د داسې خلکو باندې تقسیم کړي لکه مخکې چې تا وویلې 10,000 نه 15,000 چې دوی هغه روزمره معاشونه او هغه ماشومان د لږې نه وجوړل شي او پاتې شو. نور داسې نه دی چې افغانستان داسې بیخي پاتې ملک دی او د هیڅ شي دوی درآمد نه لري. الحمدلله موږ او تاسې په افغانستان کې هر سړی د خپلې زندګۍ دپاره مځکې لري، جایدادونه لري، مالونه لري، خو هغه کوم خلک چې په ادارو کې کار کوي او دوی معاش ته انتظار دي، نو د هغو معاشونه دي په وخت باندې پرداخت کړي چې دوی په دغه نظام کې او په دغه ادارو کې دوی په خپل صداقت سره خپل کارونه په مخ باندې بوزي. نو انشاءالله چې دا به په نږدې وخت کې هر څه حالېږي، مګر یو څه اوس لږ درګۍ دوی کم تعاملي کوي او هغه شی غواړي چې دوی وایي چې په یوه ورځ باندې زه هم خان شم او هم د بلډینګ خاوند شم، خو نو هغه شیان نه کېږي. افغانستان ډېر ځبلی 20 کاله په دې کې جنګ تیر شوی دی، نو لږ درګۍ ملت هم تعامل پکار دی او نور. خو نو موږ اطمینان لرو او په دې باندې موږ مبارزه کړې ده او زموږ آرزو وه دا 20 کاله چې داسې یو نظام دی الله پاک راولي چې هغه هم خدای نصیب کړي چې په هغو کې به نه غلي، نه به جاسوسي او نه به هغې کې غصبګري. پاک صفا علما دي، دلته به د عدالت په لاره باندې رواني او هغه کوم شی چې یا به په درست په میزان باندې تقسیمیږي که حقوقي که هر څه. نو مننه د تاسې ټولو نه، الله پاک د اجرونه درکړي د موږ سره. مننه منصور ور، الله مو خوشحاله. سنی خان سلامونه مبارز صاحب، تاسو ته سلامونه یم، شاهین صاحب ته، غزنوي صاحب ته او ټولو ملګریو ته سلامونه یم. خدای دې تاسو. وعلیکم السلام ورحمت الله. الله دې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مشرانو ګوري د افغانستان حکومت اسلامي امارت راغلی دا لږ مشکلات به وي، دا به ورځ په ورځ باندې تغیر کوي
خو دغه کوم ملکونه چې د موږ مسایه ملکونه دي کاغه تاجکستان د کاغه ایران د کاغه پاکستان د کاغه دغه ازبکستان دا مسایه ملکونه غواړي چې افغانستان یو کمزوره هیواد پاتې شي او د افغانستان زیرمې د افغانستان اوبو له دغو چې دوی استفاده وکړي او افغانان په نورو ملکو کې مسافر پاتې شي. تاسو ته معلومه ده لکه په ایران کې د موږ افغانان په باغو کې سعادتو ورسېدل، په دغه د خښتو په بټیو کې سعادتو ورسېدل، دغه چې په نورو ملکو کې په سمندرو کې په جازو کې شهیدان شو. دا ملکونه نه غواړي چې افغانستان یو طاقتور ملک جوړ شي. په دغو باندې د افغانستان د اسلامي امارت مشران نظر ساتي او دا ملکو چې د موږ د وطن له ډېره وخته دغه مشکلات موږ ته جوړوي، کاغه د لارو دي، کاغه د اوبو دي، کاغه د نورې جغرافي ده چې د موږ ځمکې هم لاندې کړي دي او په راځي وخت کې موږ غواړو چې اسلامي امارت د خپلې ځمکې تپوس وکړي، د خپلو اوبو تپوس وکړي او یو منظم پوځ جوړ کړي چې هغه خپله جغرافیه او خپل ملک وساتي. دومه خبر د ما دا ده په داخل افغانستان کې چې د موږ کوم تجاران دي افغانانو کې ځینې هغه افغانان چې کوم سامانونه په افغانستان کې استعمالیږي هغه دوی شوکوي هغه بیا دوی ګراني تږدي. نو په دې باندې باید د طالبانو مشران نظر وساتي چې په ګدامو کې د افغانانو کوم مالونه شوک شوي دي دا باید طالبان مطلب تحقیقات وکړي. که چیرې د افغانستان چې کوم خوراکي مواد دي هغه چیرې چا شوک کړي او پټ یې کړي دا باید مارکیټ ته راوباسي. دا مختم کېدل او اوس هم په دغه د اسلامي په امارت په حکومت کې دغه دوکې او دغه حساب روان ده. موږ غواړو چې د افغانستان اسلامي امارت یو زورور طاقتور حکومت ولري او دغه سي پوز ولري چې هغه 40-50 کاله عمر ولري د موږ پوجان او هغه بیا کار ریټیر کیږي که بیا د وظیفه ختمیږي باید هغو ته پنسن هم پیدا شي او د موږ نور پوز باید ړنګ نه شي. د نورو ملکو ته که تاسې وګورئ دغه پوجان 40 کاله 50 کاله دوی وظیفه کوي او خپل وطن ته کار کوي او هغه د خپل وطن دفاع کوي، وظیفې سره هم ډېره زیاته مینه لري. موږ غواړو چې اسلامي امارت یو مضبوط جوړ کړي او تیاری کړي او د خپل ملک دفاع وکړي.